له وخت نه وړاندې د سر ویښتان سپینېدل یوه اندېښمنه ستونزه ده چې ډېر شمېر خلک له دغې ستونزې کړېږي. ویښتان سپینېدل د انسان په شخصیت کې ښکاره بدلون راولي، ځکه چې په عام ډول د ویښتانو سپینوالی د بوډاوالي نښه ده، چې له کبله یې انسان ته یو رنګه تشویش او پر ځان بې اعتمادي او اندېښنې رامنځته کوي. د ویښتانو متخصصین وایي چې څو کاله وړاندې په ځوانۍ کې ویښتان سپینېدل به یوه نادره پېښه وه، خو د وخت په تېرېدو سره دا اوس یوه عامه پېښه بلل کېږي چې د نورو لاملونو ترڅنګ یې یو عام لامل اندېښنې او خفګان ښودل شوی دی. که د افغانستان په څېر بېوزله ټولنې ته وګورو، نو جګړې، اندېښنو، تشویشونو د اسانتیاو نشتون په خلکو کې رواني ستونزې رامنځته کړي دي چې همدا اندېښنې او تشویش د ګڼو ناروغیو سربیره له وخت وړاندې د ویښتو سپینېدو لامل هم ګرځي. د ویښتو سپینېدل عموماً د عمر له زیاتېدو سره تړاو لري، خو ځینې نور عوامل هم شتون لري چې د دې پیښې سبب کېدای شي. جینیتیک عوامل: که ستاسو کورنۍ کې بل څوک په ځوانۍ کې سپین ویښتان لري، تاسو هم ممکن په دې حالت کې واقع شئ. اندېښنه او خفګان: رواني فشار او تنش هم د ویښتو د سپینېدو سره تړاو لري. تغذیه: د مغذي موادو کمښت لکه ویټامین B12، فولیک اسید او ځینې پروټینونه هم د ویښتو په رنګ اغیزه کولی شي. روغتیایي حالتونه: ځینې روغتیایي ستونزې هم د ویښتانو د سپینېدو سبب کېدای شي. قدرمنو لیدونکو، که بیا هم دا موضوع تاسو ته اندېښنه درکوي، نو ښه به وي چې له یو ډاکټر سره مشوره وکړئ.